تاکینو په پروپاګاندا پسې ونه ګرځو، په تاویل ماویل پسې ونه ګرځو چې ثبوت سره موږ ته معلومات پیش کړي. په دغو معلوماتو چې کوم د یوه جرګه دلته نظر واچوو و دغې ته بالکل شپږ کسان وباسو کمیټې چې کوم ځای له پسې تګ وي، که ای سي افیس له وي، که ډي سي افیس له وي، که نیغ په نیغه فوج په معلوماتو په بنیاد. دا یوه خبره شوه. بله خبره تاسې بار بار په هره جرګه کې کوو چې هلته کوم او دلته کوم. کوم مسله نه ده، دا خبره په قوم کې نه ده، په قوم په تقسیم کې نه ده، دا خبره په هغه باندې تقسیم ده، په مقاصدو تقسیم ده. مونږ چې کوم دی دا تاسې چې هلته ناست یو، د تاسو کوم مشران دي دا خبره کوي د و حق چې کوم دی د قوم کوم وي او غواړو چې حق یې وي. مونږ چې کوم دی در نه وایي تیرا باره کې حکم وو یوه طرف ته شوه، دغسې چې کوم دی مونږ ریګي مسله هم حکم دی غواړو یو طرف ته کوو یې، داسې چې کوم دی نیلسي مسله حکم دی یو طرف ته کوو یې. دغسې پکې چې کوم دی که تقسیم نه کوم ځایونه پاتې وي یا کم و زیات وي پکې اسمول، دا یې مونږ حق دی. که دغو خبرو ته څوک ورسره ودري نو ډېره ښه خبره ورسي ده، نه یې چا سره جرګې کوو، نه یې سره جارې کوو چې ته په حق یې او که ته په ناکه یې او زه په حق یم. دا خبرې پکې نشته. بس دا قوم دی دا خپل مفادات هم پېژني، خپل حق هم پېژني چې څوک ورته مخې ته روان وي که مونږ غلطه او بې حقه خبره کوله په دا میدان او ګوښې پاتې وو، هېڅوک هم ورسره نه وي. قوم مو په هغو خلکو پسې روان دي چې څوک حق غواړي. و که هغه خلک په ناکه وو و د قوم د حق لپاره نه ولګیا، ذاتي حق لپاره د حکومت په هره ښه او ناښه باندې چې کوم دی تامین کوو سره، نه بیا نه چلېږي. نن هم د موږ په منځ کې فرق صرف دا دی چې کله موږ حق غواړو و لږه خبره سختې له ویر شي په ځای هم پرېږدي. نو دا درې څلور ورې دا ازموینه وشوه، نو ما ته مخکې ویلي چې بار بار یو شی ازمایې و